سلامونه کتونکو یو ځلې بیا بېحده غټ ظلم شوی دی چې د انسانیت حدونه پار کړي دي او بیخي د بیانولو نه دی که دا کار چا کړی دی نه خو د پلار نه پیدا دی او نه د مور نه پیدا دی خو خبر نیم کیمرامینه چې دا د چا نه پیدا یي زموږ کیمرامین هم ګونګی دی د کیمرې شاته اواز نه راځي خو هغې اواز وکړو یا به د خرې نه پیدا یي یا به د غوا نه پیدا یي راځو د ډولپین نه پوښتنه کوو چې دا کار څنګه ترسره شو نو ډولپینه دا راته ووایه چې دا کار څنګه ترسره شو او دا ولې ترسره وکړو وی کنه څه درته ووایم یوسف جانه خبره داسې ده کنه چې تا نه خو نور د ټولې دنیا کارونه پاتې دي خو دغه موږ درته په ګوتو درغلي یو او په دې به دې الله په جنت ته بوځي دا دوی چلو چې زه ومه او زما دغه ملګری یو د زناور بچی او موږ ته یې وویل چې کالي وباسئ نو د تمانچې په زور یې رانه دغه وباسئ لر څه کالي او ډېرې په شرمونو باندې وشرمولو وی یوسف جانه بلکل تا زما ملګری ډېر رښتیا وی ډېر بېانصافي را سره وکړه دا خو نه د انسانیت کار دی او نه د مسلمانیت کار دی موږ هم د الله پیداوار یو موږ سره ولې دا خلک داسې ظلمونه کوي موږ خو به ورته دا ویو چې دا کارونه څوک کوي نور الله دې ستاسو په کور کې هم داسې خلک پیدا کړي دا خو نه انسانان دي بهر ملکونو کې زموږ په شان د خلکو ډېر احترام وي خو دلته چې موږ مسلمانان یو زموږ احترام نشته دی دا خو نه انسانان دي او نه مسلمانان دي بلکل تاسو ډېره ښه خبره وکړه وختي خو زما کیمرمان دا خبره وکړه چې دا خو نه انسانان دي او نه مسلمانان دي و یا به د غوا بچیانې یا به د خرې بچیانې خو دا راته ووایې که نه چې دا کار یې در سره څنګه وکړو وی یوسف جانه ما خو درته ویلي چې زه وم او زما دغه ملګرې وله او موږ تلي ولته بس په یو پروګرام ته یې غوښتي ولو د پروګرام نه بعد چې دی بس په لاره کې راته ودرېده او تمانچه یې راته په سر ایښودو چې کالي وباسئ یاره دا خو ډېر بې انتها ظلم کړی دی خو دا راته ووایې که نه چې کړې ده نه ده که ته ته چې جامې وباسې که نه یا ولې ته چې کمیس وباسې که ته ویل چې ولله دا لاندې دغه وباسئ وی یوسف جانه دا ته کومې خبرې کوې بس موږ ته داسې نه دي ویل چې ول دا وباسه واښه وباسه و راته یې ویلې چې بس ویې باسئ یا او ځان دلته موږ دپاره بربند کوي غوسه کېږې مه خو دا راته وایي چې کله درته ویل چې کالي وباسئ او تاسو یې بربند کړئ که نه نو د هغې نه بعد در سره بیا څه شی وکړو نو وایي یوسف جانه موږ سره هېڅ هم نه دي کړي خو بس صرف موږ ته یې ویل چې ځان بربند کړي او موږ دلته بربند وګرځېږي چې موږ دې وګورو نور یې موږ سره غلط کارونه نه دي کړي ښه نو دا مو دې نه معلومېږي چې داسې د وچې خانو بس هسې وچ کتل او که لیدلې کول خو خبره داسې ده که نه چې خیر د کار سې کړي د خو ډېر غټ ظلم یې کړی دی خو دا راته ووایه که نه چې کله تاسو ولیدئ نو د هغې په سترګو کې د شرم حیا رانغله وی یوسف جانه په بې شرمو کې شرم چېرته یي خبره داسې ده که نه چې شرم پکې نه ولو په زناور کې نه جوړ شوي ښار کې جوړ شوی ولو او موږ ته یې ویلې چې باید دغه شي او ته هم لږ سم شه دا ته کومې خبرې کې بار یې وپوښتنه کې هسې په سوټه کې ډکې وهي نو ګرانو کتونکو دغه ډېر غټ ظلم یې ورسره کړی دی خبره داسې ده که نه چې زه به یو بریک واخلم او د بریک نه بعد به بیا ورته ویم ښه دوستانو نو بریک پکې نشته دی کیمرمانه ته چې بریک پکې مه اخله او کاتل ډېرې ګرمې دي او سور انګار ته دې ګوتې ولیدې خو موږ به ځینې یو څو پوښتنې بیا وکړو خو دا راته ووایه که نه ډولپینه چې تاسو نه کله دا کار مارې کالي د هر څه وباسل که نه نو هغې نه بعد یې څه ونه کړل یا خدای دې تباه که ته خو د یوټیوب دپاره د موږ نه ویډیوګانې وکړي او بس یوه پوښتنه بار کې دی څنګه وکوه هغه یې څنګه وکړه دی څنګه وکوه هغه یې څنګه وکړه په شرمونو باندې وشرمېږي یې شرمېدلې یوسف جانه موږ که ته ډېر قدرمن سړی ته خو په سوټو کې هډوکي وهي هماغه بار ځان سم سړی جوړ کړه پر موږ سره ظلم شوی دی موږ راغلو د سړک پر غاړه ناست وو ته د انصاف میلاو شي عزیزي کتونکو خبره داسې ده که نه چې په ډېر سرور یې په زړه کې بلیږي او ډېر غټ ظلم ورسره شوی دی او خبره داسې ده که نه چې دا ظلم هر چا کړی دی غلط کار یې کړی دی او چې بس کړی کار یې ما داسې تېویسته دي نو د وچې خانو ایسې مې دي کړي صرف یې کته او لیده کړي دي نور ترې نه تللی دی او نور تاسو نه هم چې دغه کېږي چې داسې کارونه مه کوئ او که چېرته داسې کارونه کېږي نو ما ته زنګ وهئ زه به ورځم او د به انصاف ترېنه غواړم د خلکو نه باقي خبره داسې ده که نه چې د نن ورځ دپاره پروګرام ته ونه ګایم